مال و دولت دا بد چیز نه دی. نن سبا مونږ او تاسو په نظر کې کوم سړی چې الله ولی وي، کوم سړی د الله محبوب وي، بزرگ وي، نو مونږ دا خیال وي چې الله بزرگ د الله ولی هغه سړی کېدلی شي چې هغه فقیر مسکین وي، هغه محتاج وي او هغه بالکل مال و دولت نه یو کانګال وي، هغه بل ته لاس نیولی وي، هغه د بل په پیسو باندې وخت تیری، نو دغه د الله ولی به وي. خو نه، دغه سوچ زمونږ او تاسو قطعا غلط دی او دغه سوچ مونږ جوړ شوی ولې دی؟ هغه دې د واجې نه چې نن مونږ مالداره خلک ګورو، د هغو وله هغه حرص ګورو، د هغو وله هغه لالچ ګورو، د هغو وله غریبانانو پورې خندا ګورو، د هغو وله هغه غریبانانو سپکاوی ګورو، د هغو وله هغه دغه مال او دولت چې دا په عیاشیانو باندې لاګي، دا په فحشیانو باندې لاګي، دا په زینوانو باندې لاګي، دا په نشو تماشو باندې لاګي، نو مالدار کېدل زمونږ په نظر کې دا بد دي. خو نام اورونو دوستانو، مالداره کېدل دا بد شی نه دی. انبیاء کرامو کې ډېر انبیاء کرام هغه مالداري تیر شوي دي. حضرت سلیمان علیه السلام تاسو وګورو چې هغه څومره لویه بادشاهي ورته الله تعالی ورکړې وه، څومره لوی دولت ورته الله تعالی ورکړی و. همدارنګه نور انبیاء کرام، همدارنګه صحابه کرامو کې ګڼ شی صحابه کرام هغه ډېر لوی لوی مالداري صحابه کرامو چې د هغو وله تجارت هغه صرف په مکې مکرمه کې نه، صرف په مدینه منوره کې نه، بلکې هغه پورا عربو کې خور و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم تجارت پورا عربو کې خور و. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تجارت مقابله بچا نشو کوله، اندغه مالداري د واجنه هغه ول لقب عثمان غنی ګرځیدل. خدا دې هغه مال جمع کول دا مقصد نه وګرځولې، مال ګټل هغه مقصد نه وګرځولې، بلکې دغه مال دا په مسلمانانو باندې، دا په صحاباو باندې، دا په یتیمانانو باندې، دا په کونډو رنډو ښځو باندې، او دغه مال هغه قربانو. پیغمبر علیه السلام باندې د خپل مال قربانو.